د مینې په دنیا کې کجم کېده ولاجه د مینې په دنیا کې کجم کېده ولاجه اشنا اشنا غمونه واده په شا پرېږده ولاجه او کلاجه او کله چې خبره خونی واه واه تاسو واورئ عزتمندو ماشاءالله ډېر ښکلې ډایلاګ د ده ته د یو څو ټپې به تېرو چې د چا په اواز راته په خپل طبیعت باندې ټپې کوي هغه ټپې چې مزاحیه هم یو لطفاندوز ټپې به ته هم وکړم خو یو شعر دی وایي ورکې وایي کور نه راووتم ولاړه وه ده کور نه راووتم ولاړه وه ده او ما ویل چې کور ته یې ورله بوځمه ټرالۍ پردۍ ده نو یقینا د اسمال شاهد یو بله پیروډي ده هغه به هم درته وکړم بل اواز کې ده وایم ګلبالي وایم د خدای نېکبخته داسې کار وکړه برنډې یخته مړ چرګوړی پروت دی راویله د ګاډي تېر ته یې ګزار کړه خو چې ډډې ورته نه خلاص نه شي وایم چې دا کاته یې ورکړو څه به خورو ټپایي دی خو لکه تجربه هم نشته خو دا خیر دی یو څو به وکړم وایي مینا کولو څه اسان نه دي اول د زړه سره سلا وکړه مینه او مړه زمانه لکه ټپې خو هېرېږي خیر دی خو دا خیر دی کوم مینهوال یا ورسره ګزاره کوي زه د کرن خان یو څو ټپایي دي دا به ورته وکړم وایي زړه مې په خپله رضا بیایې د مینې دشتې راته ښایې په خوله دغلې زړه کې وایې کو زه خبروم چې تا بیایې ما به تصویر درله د شپې ویستلی وونه ډېره مننه ماشاءالله ډېر ښکلی اواز ډېر ښکلی انداز ماشاءالله مینهوال به دې هم خوندونه اخلي او زه به تاسو ته لکه د بابوجي یوه پیروډي د هغه وکړم راځه چې نن پکې د نوښار چکر ولګو هله پخې ته دلته څه کوې خوشې بابوجي ولروي نو پخې خدای دې تباه که بچي له دې مضبوط ګاړه واله که نه بابوجي تخته بد قسمت ماشاءالله ډېر زبردسته دا بس زه به څه ووایم چې هغه شخصیت دی چې هر قسمه خبرې ورځي نو د هر چا آواز ورځي خو دلته د باجوړ چې کوم یو سندرغاړی او د هغې په آواز به د هغه نه اورو راله ګرځېده په ډمبرګلو کې هغه به راته وایي یقینا د هغه الله دې وبخي ډېر ښه سړی او ډېر محترم و د هغه پیروډي ده وایي ټیک ده چې ساده باده شډل بډل ټیک ده چې ساده باده شډل بډل زیمه باجوړی خو مینه پې د ملکن په سر راواوړه ګله او باجه ولټه په چکر راشه شړشم ګل شوی د تا لاس په لاره او باجه ولټه په چکر راشه یو د بوډۍ او د بوډا اواز درته کوم که نه یقینا ته به هم خوښېږي دا ته ووایه زما بوډۍ چینل یې خو ډېر دي خو دا کې مور کوم چینل دی دا به د خیر ورته څه سبسکرایب کړئ دا به مینهوالو ته هم ښایي چې دا وګوري په دې کې څه شته خو نه یا سړیه دا خبره دې په ګل بدله ډېره ښکلې خبره چېرته دې په زندګۍ کې ښکلې خبره نه کړې او نن دې وکړه بوډۍ دا خو د کیبورډ چینل کمال دی که